مهم خبر پر افغانانو باندې پاکستان کې بیا څه روان دي. په پاکستان کې زیږیدل یو شمیر افغان کډوال د دې هیواد د تابعیت غوښتنه کوي. سلام ستړي مشي ګرانو کتونکو خرغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته پورا جزئیات را سره هم دلته ترلاسه کړئ. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په درنه سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو له پلان سره سره یو شمیر افغانان له پاکستان غواړي چې دوی ته تابعیت ورکړي. عبدالبصیر غزنوي وایي لږ تر لږه 2 نسله په پاکستان کې زیږېدلي او ټول ژوند یې هلته تیر کړی دی. غزنوي چې کراچۍ کې زیږېدلی او هلته لوی شوی اسوسییټډ پریس اژانس سره په خبرو کې وایي دا یې حق جوړیږي چې پاکستان د په څیر افغانانو ته تابعیت ورکړي. غزنوي وایي هلته په میلیونونو روپیو کاروبار لري او نشي کولای دا هر څه پرېږدي. له دې سره په خبرو کې یو بل افغان کډوال فرید خان هم چې د پاکستانی تابعیت غوښتونکی و ترڅنګ یې د کډوالو د ایستلو په چټکۍ او جبري پروسې نیوکه وکړه. هغه وویل باید افغانانو ته لږ تر لږه تر 3 کلونو وخت ورکړل شي چې خپل کاروبار ټول کړي. اخوا پاکستانی رسنیو راپور کړی چې د پیښور عالی محکمې په یو بېساري پریکړې سره د هغو شاوخوا 15 عریضو په ګټه رایه ورکړي چې یا یې میرمنې یا خوندان افغانان دي. دوی اکثر د ځانونو او بچیانو لپاره د پاکستانی تابعیت په لټه کې وو یا هغه پاکستانی میرمنې وي چې له افغانانو سره یې ودونه کړي وو خو اوس یې کورنۍ د کډوالو د جبري ایستلو په خاطر د بیرېدو له خطر سره مخ وي. دوستانو دا د نور شمشي ویډیو او که چیرې غواړئ نو همداسې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.